سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ باستئ. نو نن یو انډیوال مې راته دا تحفه لېږلې ده. نو چې کله زه راتلمه نو وظیفې نه راغلم، نو دروازې مخې ته مې وکتل چې دا هلته پروت و، بیا یې راته زنګ ووهه چې کوم شی مې درته لېږلی. نو دا به خلاص کړو، څه دي پکې چې یې رالېږلي دي او خلاص به یې کړو. دلته به یې وګورو څه شی دي. داسې محکم کړی ده چې بیخي نو دا شي را کېږدم، بیا وروسته خلاص کړم. دا ټول دی. دلته ژمي موسم ده، دلته په کاناډا کې خو تاسو ته پته ده چې ډېر زیات یخ وي. ښه ګرم ګرم شیان یې رالېږلي دي. دا پتلون ده، پتلون. بل وګورو چې بل څه شي دي. او دا شی او دا ډېر ښایسته جامپر یې رالېږلی ده. جامپر ده، دا تور رنګ ده. ټول زما فیورېټ شیان یې رالېږلي دي. دا به هم دلته کېږدو. او دا هم ښایسته بنین ده، ښه ګرم چې پتلون سره اغوستل کېږي. دا هم ښایسته. دا هم دلته کېږدو. بل وګورو چې بل شي دي. دا هم ډېر لوکس، نو رنګ یې هم ډېر ښایسته ده. دا هم دلته کېږدو. بل شی ده او دا پتلون ده. دا هم دوه دانې پتلونونه دي. البته ښایسته پتلون ده. دا ګورئ، دا به هم دلته کېږدو. بل شی دي، پټۍ کې شی دي. واو، پټۍ کې بوټان دي. او بل یو آیپیډ رالېږلی ده. ټول ښه شیان وو او واقعا خوښ مې شول. نو ستاسو پکې چې خوښ شول